وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله رب العزت بتوفيق سرا من سورة البقرة يوصل نهاوية نمبر آية پوری خبر کړیو او نن ان شاء الله د يوصل اتیا 180 نمبر آیتنا شروع کو د الله پر رحم سره. ردی مخکې چې در شروع کو یو تنبیه هغه دا چې کله انسان خبرې ډېرې کوي او زمونږ د درس کم 2 غنټې شي کله نو دې کې کله سبقت لساني وشي لکه یو ټکی سړی وي په ځای بل ووایي هغه مراد نه وي. لکه ما ته 2-3 ملګرو تنبیه راولېږله او تاسو خو ماشاءالله ویښ ځکه تاسو تنبیه نه ورکوئ. هغه دا چې پرون ما دا خبره کوله چې مردار الله حرامه کړې ده سوای د مهي نه او د څه نه د مولخ نه. نو هلته هغه یو ځای کې ما دا ویلي دي چې مهی او مولخ د دې مرداره الله حلاله کړې ده. بیا په یو ځای کې ما ویلي ما الله حرامه کړې ده سبقت لساني شوي. نو کله د هغې د لاسه چې دی صحیح د هوښیار سړی به پوه شي چې بیا دا مسله بیانېږي په څه ترتیب باندې په څه نه. یو جاهلي کیدای شي هغه ته مشکل جوړ شي او کیدای شي یو سړی زدي او حسد او کینه هغه دې خبرې ته نه شي چې څه ټکی راونیسي. نو برای کرم که تاسو ورته ویښ یې واورئ نو په دې تنبیه ورکوئ. او دا سبقت لساني کیږي، کله سبقت قلم کیږي په لیکلو کې، کله جبه کې. د هغې یو وجه دی چې کله انسان ډېرې خبرې کوي ډېر وخت لګیایي دې کې کېږي کله 2 ټکي داسې چې هغې کې تشابه د یو بل سره ډېر وي لکه هغه ټکي یو بل ته نږدې نو هغه په هغې کې خطا وشي. لکه د حرام په ځای سړی حلال ووایي، د حلال په ځای حرام ووایي، جنت په ځای جهنم ووایي، جهنم په ځای جنت ووایي، د ثواب په ځای ګناه ووایي، د ګناه په ځای ثواب ووایي. دا کله کېږي. نو دا یو تنبیه وه چې الله رب العزت د مهي مرداره او د مولخ دا حلال کړي دي زموږ دپاره. پرون ما دا خبره ذکر کړې وه په آخرني درس کې چې اوس په دې روان آیتونو کې په سورة البقره کې 40 حکمونه ذکر کېږي، تشریعي حکمونه که نه ما نه و بیان کړي چې 40 تشریعي حکمونه به بیانېږي د مسلمانانو دپاره. نو اولنی حکم اولنی مسله د قصاص بیان شوی. اوس دویمه بیانېږي وصیت کول د مرګ په وخت کې او په دې مسله ځان پوه کړئ نو بیا به په دې آیت باندې پوه شئ. اوس په دې آیت کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې کله تاسو کې څوک مړ کېږي او مرګ ته نږدې نو پکار ده او په هغه لازم دي چې هغه دې وصیت ولیکي که مالي وصیت چې د چا دپاره وکړي د مور پلار دپاره او د خپلوانو دپاره په ښه طریقې سره. دا وصیت په اوله کې واجب و، یعنې اوله کې دا مسله لازم وه چې یو سړی دا وصیت وکړي چې زما پلار له به دومره ورکې، زما مور له به دومره مال ورکې، پلاني له دومره، زما زوی له دومره، خور له دومره، ورور له دومره. دا اوله کې لازم. بیا د هغې نه بعد دا وصیت منسوخ شو او دا هغه مثال دی پې لکه سوره بقرې په اولنۍ سپاره کې موږ لګیو چې کله تلاوت پاتې شي حکم منسوخ شي. نو تلاوت د دې آیت شتي حکم منسوخ شو. منسوخ څنګه شو؟ سورة النساء کې به راشي چې الله تقسیم په خپله وکړو. یوصیکم الله فی اولادکم، الله تاسو ته وصیت کړی تاسو مال په دې طریقې سره تقسیموئ. نو اوس وصیت ته ضرورت پاتې نه شو، وصیت ته ضرورت هغه پاتې نه شو. لکه اوس دې ویلي ته ضرورت نشي زما پلار له دومره برخه ورکه، زما مور له دومره ورکه، رور له دومره ورکه، خور دومره، خو الله تقسیم کړی په خپله. او بعض علما وایي چې نه دې کې دا آیت منسوخ نه دی. نو چې منسوخ نه دی نو بیا د دې څه مطلب شو دی وصیت؟ وایي د دې 2 مطلبه کیدی شي. یو دا که اوس د مور پلار کافرانی نو کافر خو د مسلمان نه میراث نشي اخیستی که نه چې مور پلار کافرانی د بچي نه میراث اخیستی شي؟ نشي اخیستی. او که بچی کافري
مور پلار د میراث نشي اخیستی لکه دین بدل دی او که دا خپلوان هغه درجه کې چې د دوی څه حق نه رسی په میراث کې کو ماما دی ماما زوی شو په بعضو حالاتو کې رور شو چې بچي رور ته خو برخه نه میلاوي یا تره شو یا تره زامن شو په بعضو حالاتو کې او هر چې د مور طرف ته خپل دي نو هغو خو برخه هغوی ته په میراث کې نه میلاویږي نو اوس وایي دې صورت کې وصیت دا دی مور پلار کافران دي او دوی ته یو حق الله نه دی ورکړی تقسیم کې دوی برخه نشته نو ته دا وصیت وکړي چې پلار له او مور له پکې خیر زه دومره ورکوي نو دا وصیت خو اوس هم شته ځکه چې مور پلار سره احسان کول دي ښه کول اگر که کافران دي او دغه خپلوان چې د هغوی پکې برخه نه رسي د هغوی لپاره که ته څه وایي چې یاره پلاني او علاني له پکې دومره ورکوي نو دا وصیت هم احسان کول دي یا په داسې صورت کې دی بعض علما دا وایي دا وصیت اوس هم شته منسوخ نه دی نو بیا څنګه وصیت که الله خو تقسیم کړی دی نو وایي دا داسې وصیت کول دي چې ته وصیت وکړې د مرګ په وخت کې چې ګوره تقسیم به بالکل داسې وکړي لکه څنګه چې الله کړی دی او مور پلار له به برخه ورکوي ګورې کومه چې الله ورکړې ده او بچو له به هغه برخه ورکوي ښځې له به زما برخه ورکوي د خویندو که به برخه رسي هغوی له به ورکوي دا هم وصیت دی که نه نو که موږ دا دوه مطلبونه پکې والو نو بیا آیت منسوخ نه دی بیا محکم دی حکم یې پاتې دی او که دغه مطلب یې والو چې وصیت کول دا دی چې ته د مور پلار دپاره برخه تقسیموې یا د بچو دپاره یا د رونو دپاره یا د ښځې دپاره نو بیا دا منسوخ شوی دی ځکه چې الله تقسیم پخپله کړی دی تاسو به دې مسله ورسېدی او که نه که ناسې ورته سر ډکوئ ښه یو مسله دا یاده کوي د وصیت په باره کې وصیت په باره کې یو حدیث راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی د سعد رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص هغه بیمار شوی نو په ځان یې رېدلی و چې بس زه مرم رسول الله وسلم ته ووایي چې ان لي مالا زما سره مال دی ولا يرثني الا ابنة لي او زما نور شاته څوک نشتی لور مې ده بس دا په هغه وخت کې وروسته خو له بیا الله نور بچي ورکړي نو زه د دې مال درې برخې کم او دوه تې وصیت کم یعنی دوه د دریو دې ته وایي دوه د دریو په دریو حصو کې به دوه وصیت کم رسول صلی الله علیه وسلم نه بیا هغه ورته فبالشطر نیم مال به وصیت کم نیم نه وی نه بیا وی فالثلث نو درېیمه برخه به وصیت وکړم رسول صلی الله علیه وسلم ته الثلث والثلث کثیر درېیمه برخه کې ته وصیت کولی شي خو درېیمه هم ډېره ده درېیمه کې کولی شي خو درېیمه هم ډېره ده معنی ده چې د درې نه راکوزېدم ښه خبره ده څلورمې ته راکوشه پنځمې ته راکوشه وجه دا ده چې څومره ته وارثانو ته مال پرېږدي چې دوی پې بیا د ژوند هغه ګزاره رواني او نورو ته محتاج نه نو دا غوره طریقه ده که ته زیات نه زیات برخه کې وصیت کې نو څومره ده درېیمه برخه د درېیمې نه نه شي زیاتولی وصیت کول غواړي درېیمه برخه د مال کې ته وصیت کولی شي چې دا هغه پلاني له ورکوي چې د هغه په میراث کې برخه نه ده ورسره دا مسله ده کې د وارث دپاره ګورئ وصیت نه وي حدیث کې ښه صفه راغلي د وارث دپاره ته وصیت نشي کولی لکه اوس ستا زامن دي او ته مرې او ته ووایې چې د مشر ته پکې دومره برخه زیاته کوي دا زما وصیت دی دا وصیت نه چلیږي ولې الله تقسیم کړی دی نو د وارث دپاره وصیت نه دی د درېیمه برخه کې چې ته وصیت کړی چا دپاره کیم هغه څوک دی چې د هغه په میراث کې برخه نشته یا ته دا وایې چې په دې به جومات جوړ کوي یا په دې به لاره جوړه کوي یا دا به صدقه کوي یا به دا پلاني فقیر له ورکوي یا به یتیمانانو له ورکوي وصیت دې ته وایي یا زما هغه ملګری دی ما سره ډېرې منډې والي زما ورسره وخت تېر شي هغه له به یې ورکوي دا وصیت کولی شي خو زیات نه زیات برخه چې ته پکې وصیت کولی شي هغه درېیمه حصه ده او غوره څه ده چې د درېیمې نه هم لږ راکم شي خو نه که درېیمه کې کې نو څه خبره ده نو الله رب العزت دلته دغه مسألة بياني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو ستاسو ته مرګ ان ترک خیرا که چرته پرېښیي مال الوصیة للوالدین وصیت کول مور او پلار ته والاقربین او خپلوانو ته بالمعروف په ښایسته طریقې سره حقا علی المتقین دا لازم دی په تقوا والو باندې ځینې یو دا مسله ورته کتبه یعنی دا کار لازم و یا لازم دی لازم دی کوم صورتونه دي هغه موږ ذکر کړو لازم و او بیا آیت منسوخي هغې کوم صورت ته هغه موږ وضاحت وکړو کله چې به تاسو کې یو تن ته مرګ نږدې شي او دا په موږ ټولو باندې به دا حال راځي ډېرو خلکو دا قرآن لوستلی دی او ډېرو اورېدلی دی او هغوی دا وخت او دا ګوټ هغوی تېر کړی دی او بیا پسې بلکل په لینډ کې ولاړ منګه یو بیا زموږ پسې به نور خلک وي او هغوی به بیا دا اوري او دا مسلې وبیانوي بیا به هغه ونیسي او داسې دنیا روانه ده او الله ته مخامخ کېږي که چېرته یو تن تاسو ته مرګ راشي بل یو وصیت یو بل وصیت دی چې هغې باره کې راغلی دي چې رسول وسلم وایي چې یو مسلمان باندې شپه دوه تېرې نه شي مګر د ده وصیت دی د سره وي او هغې باره کې ما یو څو درسه مخکې خبره کړې وه چې مسلمان له پکار چې د هغه سره د هغه وصیت هغه پروت وي د دین په باره کې وصیت د دنیا په باره کې کله چې د یعقوب علیه السلام د مرګ خبره ما کوله دې تاسو ته به یاد وي که نه به یاد هلته موږ دا خبره ذکر کړې وه ان ترک خیرا که چېرته خیر یې پرېښودی خیر نه مراد مال دی لکه چې مال د سره نه وي نو ته وصیت پسې کې هغه بیا بل وصیت دی هغه وصیت موږ خو هغه خبره وکړه وصیت د دیندارۍ د ښو اخلاقو نور دې څه خبرې وصیت د مال چې کوم دی هغه به ته کله وکړي چې کله مال د سره نو دا خیر څه ته وایي بعضو علما ویلي دي خیر هغه مال چې هغه زیاتي دی الله وایي که چېرته زیاتي مال ورسره وي یا عایشه رضی الله عنها تفسیر دا دی او وضاحت چې ډېر مال که ډېر مالي خو ته به وصیت وکړې که نو ځکه یو روایت کې داسې راځي یو اثر کې امام سعید ابن منصور په خپل تفسیر کې راوړی دی امام بیهقي هم راوړی چې یو کس راغی عایشه رضی الله عنها ته یې وویل انی ارید ان اوصي زه غواړم چې وصیت وکړم نو هغې ورته ویل کوم مال وکړي ستا مال څومره دی نو هغه ورته ویل 3000 3000 دیناره یا درهمه ما سره دي ورته ویل کوم عیال وکړي بچي دي څو دي زامن دي څو دي وی 4 څلور وی الله خو وایي چې ان ترک خیره وان هذا شیء یسیر او دا خو لږ مال دی معنی چې هغې د خیر تفسیر په دې سره وکړو چې ډېر مال فترکه لعیالک فهو افضل دا د خپلو بچو دپاره پرېږده غوره ده په 3000 کې به ته څه وصیت کې او دومره پرېږده چې بچي خو دې څه فایده والي که نه نو چې 3000 کې ته وصیت هم وکړې نو بچو ته څه پاتې شو بله مسله دا یاده کوي که چېرته یو کس وصیت وکړو د 3 برخې نه په زیاته کې لکه نیم مال کې وصیت وکړو او بیا چې کله هغه د دنیا نه لاړ خلکو چې وصیت وکړو هغه په نیم مال کې کړی اوس به څه کوو نو اوس دا ده چې دا د وارثانو حق دی او دې سړي زیاتې کړی په وصیت کې که دوی پې راځي ټول پې راځي چې زه خیر دی نو بیا بس په دې عمل وشي او که دوی راځي نه چې نه موږ خپل حق غواړو نو دا به 3 متره کوشي ځکه چې دې سړي په دې وصیت کې زیاتې کړی دی او د رب العالمین دې نظام ته وګوره دا میراث دا مسله د دې لپاره ده چې شاته چې کوم خلک پاتې کېږي چې د هغوی ګزاره روانې نو ته داسې نشي کولی چې هغې کې ته زیاتې وکړي اوس یو سړي وصیت وکړي چېرې پلاني له پکې مه ورکوئ دا پلانی زوی چې دی دا 2 نمبر
یا دا دریم نمبر یا دا اولنی یا دا کشره دله ما ورکوئ ده سره زما طبیعت نه لګېږي دا وصیت باندې عمل نه کېږي ګورې دا د خبرې دي بعض وایي ما خپل بچی بې دخله کړی دی د جیداد نه عاق کړی مې دی نو دا مسله یاده که په میراث کې برخه هله د یو وارث نه رسي موږ یو وجه ذکر کړه چې کله دین بدلي پلار مسلمان دی بچی کافر دی یا بچی مسلمان دی او پلار کافر دی یا دا بچی راولګي او پلار مړ کړي د میراث دپاره نو ده پکې بیا برخه نه رسي نور دا پکې نه چلیږي چې یاره دی بچي د پلار خبره نه ومنلې یا ده چې دی دا کار کړی د دغه کار کړی ځکه پلار ویلي چې دی بې دخله دی دا کیدی شي هغه کاغذونو کې خبره لیکلي وي خو شریعت کې د ده برخه هغه شتي هغه درته میلاویږي نو د وصیت کې د یو څو خبرې د ذهن ته اچول پکار دي حقا علی المتقین دا کار حق دی لازم دی په متقیانو قرآن خلک یې ذکر نه کړو وجه دا دی چې متقیان د الله د احکاماتو پابندي کوي فمن بدله بعد ما سمع نو چا چې بدل کړو دغه وصیت وروستو د هغې نه چې واورېدو فإنما إثمه على الذين يبدلون نو یقینا ګناه د دغه کار به په هغه کسان وي چې بدلی دا وصیت إن الله سميع عليم یقینا الله اوریدونکی پوهه دی دې کې الله اوس یره ورکوي چې وصیت د مړي په دې کې به ګوتې متې نه وایي دا به بدلی را بدلی نه هغه وصیت کړی دی چې یاره دا پلانې د خیر کار پکې وکوي او دی راولګېدو او وارثانو کې دی که یا عامو خپلوانو کې دی راولګېدو هغې کې تبدیلي وکړه چېرې دا مال پاتې شي نو الله وایي ګناه یې په دغه کس نه ده مړي له به الله اجر ورکوي ځکه چې خپل کار کړی دی ګناه په هغه چا باندې ده علی الذین یبدلونه څوک چې بدلی را بدلی وصیتونه کې ګوتې مه وایي الله وایي او ځکه وایي ان الله سمیع علیم الله اوریدونکی هم دی پوه هم دی الله پوه دی او ورته پته ده چې هغه مړي څه وصیت کړی او اورېدلی هم دی او الله په دې هم پوه دی چې دا څوک چې بدلی دی ولې بدلی او د ده په زړه کې ساتي نو الله نو په کوم ځای کې پټ شي اوس که چېرته داسې وشي چې چا په دې وصیت کې زیاتې کړی لکه چا چې دا وصیت کړی دی هغه زیاتې کړی دی غیر شرعي خبره پکې کړې ده ناروا خبره پکې کړې ده ناروا وصیت یې کړی دی رب العالمین وایي که دې کې ګوتې راووایې په نیت د اصلاح کولو نو دې کې ګناه نشته بلکې دا خو دی ښه کار کوي وذكر الله فمن خاف من موص جنفا نو هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه د اورېدو د حق نه او اثم او یا د ګناه نه جنف په عربۍ کې هغه ګناه ته ویلی کېږي چې هغه په خطا سره وي لکه سړی په دې مسله پوهه نه یا پوهه دی خو دې ځای کې ښویدلی دی او وصیت کې داسې څه لیکلي دي چې هغه ناروا دي او اثم هغه ګناه ته وایي چې هغه قصدن عمدن کېږي فاصلح بینهم نو جوړه وکړي په منځ د دوی کې فلا اثم علیه نو نشته هېڅ ګناه په ده ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکې رحم کوونکی دی یو سړي وصیت کړی دی او په دې وصیت کې دی د حق نه اورېدلی دی یو چا ته پکې نقصان ورکوي خپلوانو کې یا په یو کس بل را مخکې کړی دی نو او ته راولګېدې او په هغې کې دي ګوتې د دې دپاره وویلې چې اصلاح پکې وشي چېرې دا ظلم ونه شي
او د دې خلکو په منځ کې صلح راشي، جوړه راشي، دوی وران نشي، شریعت ته خبره برابر شي، الله وایي د باندې ګناه نشته. لکه اوس یو سړي وصیت کړی چې لوڼو ته پکې څه نشتي، لوڼو ته به برخه نه میلاویږي، بل هغه وصیت باندې به عمل نه کوو، هغه وصیت کړی نه، خو وصیت د ګناه کړی، ته به ګناه باندې به عمل کې، یا وصیت یې کړی دی چې په دې زامنو کې دغه یو لور نه کوي، دې باندې به عمل نه کېږي. بلکې دا قانون والا هر وصیت، یوازې د میراث مسله نه ده، هر وصیت چې د الله د شریعت خلاف وي په هغې به عمل نه کېږي. لکه یو سړي وصیت کړی دی چې زما قبر به پوخ کوي، په دې به سیمټ واړوئ، په دې به چې دی ښه نومونه ولیکئ، ګلونه به ور واچوئ. بل دا خو چې وصیت یې کړی، نو وصیت هغه د شریعت خلاف کړی. او حدیث کې راځي چې دا خالق په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه منلی کېږي. مخلوق تا ته وایي چې د خالق نافرمانی وکړه، نو ته به کې، ته به نه کې. او دغه شان نور په ډېر مثالونه دي. وصیت لکه پلار دا وصیت وکړو چې زما دا وصیت دی بچو ته چې د پلانی او د پلانی د دوی سره به غم ښادي نه کوې د مرګه پورې. څه خیال عمل به کېږي؟ دې باندې به عمل نه کېږي، ځکه چې دا وصیت د شریعت خلاف دی. شریعت خو تا ته وایي چې د خپل مسلمان ورور سره به نه ورانوي، کوشش به دا کوي چې مسلمان سره دې جوړی. پلار تا ته وایي ورانوي که، ته د پلار خبره نه منلی کېږي. که ژوندی وي یوازې دغه وصیت دی چې کوم د مرګ په وخت کې چې ژوندی که نه او تا ته دا ووایي چې دا هغه پلاني خپل خواله به نه ځي، دا هغه پلاني تپوس به نه کوې، او دا به نه کوې، او دغه به نه کوې، او تا ته پته دی چې شریعت تا ته وایي چې کوې، نو ته به د شریعت خبره اورې. په داسې طریقې سره چې پلار ته پوه کړي په ښه اخلاقو په حکمت سره چې دا ناروا ده، دا کوم ځای کې راغلی ته چې کومې خبرې وکړې، خو خبره به یې نه منلی کېږي. د الله خبره د هر چا د خبرې نه اوچته ده. بیا دا هسې یو حدیث یاد ساتئ، او دا امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې راوړی دی. دا کوم سړی چې په وصیت کې ظلم کوي، خصوصا د میراث په مسله کې، دا ډېر د یېرې حدیث دی. هغه حدیث د ابوهریره رضی الله عنه په کې دا دی چې یو سړی 80 کاله لګي د جنتیانو عمل کوي، یو سړی 80 کاله د جنتیانو عمل کوي. فاذا اوصى حاف في وصیته، بیا مرګ ته نږدې چې کله دی وصیت کوي، په هغه وصیت کې دی ظلم کوي، نو د ده خاتمه په بد عمل باندې وشوه. حالانکه 80 کاله د جنتیانو اعمال کړي دي. 80 کاله دغسې یو مثال لکه چې دومره ډېر کلونه د ښه د جنتیانو هغه کارونه کړي دي، خو اخره کې چې راغی په وصیت کې د یوې خبرې د لاسه، د یو ټکي د لاسه خپله اخره خاتمه یې تباه کړه. نو د چا دپاره خپلې خاتمې هغه مه خرابوئ. دغه شان وصیت وکئ، بلکې د ځان سره هر وخت ساتئ لیکلی چې زما د مرګ نه بعد میراث به داسې تقسیمیږي څنګه چې الله او د الله رسول ویلي دي. که د جنۍ برخه ده، که هغه د نارینه برخه ده، که هغه د ښځې برخه ده، که د مور پلار برخه ده، دا به داسې تقسیمیږي. په ما پسې به ویرونه نه کوئ، زما قبر به نه پخوئ، زما په قبر به ګلونه بلونه نه اچوئ، په ما پسې به هغه کارونه نه کوئ وروسته چې هغه بدعت او خرافاتو کې. دا قسمه خبرې به ته وکړې، نو غاړه دې ازادي کړه، او بل بچو ته دي او کشرانو ته او پاتې کېدونکو ته دي یو لار هم رڼا کړه چې عمل داسې کول غواړي. لکه موږ دلته سعودي عرب کې دا مسافر اوسېږي، زموږ یو جهالت دا دی چې موږ لازم مړی وړو، داسې جهالت ویم، لازم وړو. حالانکه دا د مسلمان ملک دی، ته د مسلمان د ملک نه مړی ولې وړې؟ شریعت خو دا وایي چې مړی به هغه ځای کې ښخی کوم ځای کې چې وشو، الا دا کافرانو په ملک کې مړ شي،
یا قبر نه یا هلته د مړي د کوم ځای کې چې دی مړ شو هلته د مړو بې حرمتي کېږي او تا خپل مړی راواغست ویې دوړو دا جایز دی مسلمانانو په ملک کې او بیا په داسې ملک لکه دا ملک به چې هغه اسلام کې او مسلمانۍ کې زموږ د هغې نه مخکې دی د اسلام مرکز دی مکه مدینه پکې دي توحید پکې دې ځای نه یو سړي مړی راغستی وړي صرف پښتو دپاره په کار دی چې سړی وصیت وي که زه دلته مړ شو ما باید دې ځای نه وړي که پای پلار خفه کي که مور خفه کي که هر څوک ځکه چې شریعت خلاف عمل دی او دا کمې پیسې چې په دې مړي لګي دا دې ورکړي هلته وارثانو ته دې ورکړي د هغو پسې کار روان شي نو د شریعت د خلاف ورزۍ نه هم بچ شو د بچو پې کار روان شو او د ده بې حرمتي هم ونه شوه ځکه چې دا مړی چې کله وړی کېږي او دی دا دومره وخت چې دی پروت او بیا دی وړي نو د ده د بدن نه بعض دننه سره وباسي کلمې ملمې را ترې وباسي چې دی نه خرابېږي او بیا پې دوايانې ور واچوي د بې حرمتي نه ده د مړي نو دا ګوره څومره فایدې دي چې په شریعت عمل کې الله دنه راضي شو د بچو دې کار وشو ځکه چې دومره پیسې چې لګي خو دلته بچو دې ورکړي او درېیمه په عزت کې پاتې شوې بې حرمتي دې ونه شوه هسې دا به ما یو مثال درکړو په کار دا دی چې دا وصیتونه مونږ ځان سره ولیکو او دا مونږ سره پراته امام طبري د امام مجاهد رحمه الله نه یو اثر راوړی دی هغه دا وایي چې په وصیت کې اصلاح سړی څنګه کوي هسې یو مثال یې پرې ورکړی وي هغه دا چې کله یو سړی وصیت لیکي لګیا دی مرګ ته نږدې دی او وصیت لیکي نو ته به ورته وې چې داسې وکړه چل به ورته وښې نو که چېرته د اسراف کو معنی زیاتې کو نو ته به ورته نه داسې به نه کړي د پلاني دومره برخه ده د پلاني دومره برخه نو یو طریقه کار دام دی چې ته په هغه ټیم د سړي اصلاح وکړې او بل طریقه کار دا دی چې هغه سړی مړ شوی وصیت یې کړی او ته بیا په هغه وصیت کې ګوتې ووایې په نیت د اصلاح نو دا هم جایز دي په دې کې څه ګناه هغه نشته اوس درېیم حکم بیانېږي او هغه د روجې حکم دی د روجې مسله بیانېږي مسلمانانو دپاره نو الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روجې نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوي وي په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو دا پنځمه ندا ده د الله له طرف نه په سوره بقره کې ایمان والو ته یا ایها الذین آمنوا کتبا فرض کړی شوي ده په تاسو باندې یا فرض دي په تاسو باندې الصیام روجې نیوه روجې دا د هجرت په دویم د رمضان روجې دا د هجرت په دویم کال فرض شوي دي د هجرت په دویم کال نو رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 9 رمضان روجې نیولې دي رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 9 رمضان روجې نیولې دي کتب علیکم فرض کړی شوي دي یعنی دا سړي د مرضۍ خبره نه ده او روجه خو د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی د اسلام 15 ارکان دي یو پکې روجه نیول دي بیا دا خبره یاده کړئ چې دا روجه الله وایي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې یو پخوانو باندې لازم کړی شوی وه معنی دا چې روجه صرف د دې امت دپاره نه دی عبادت پخوانو امتونو کې هم دا عبادت پاتې شوی دی بلکې زه درته دا ووایم دغه خو الله چې پخواني خلک پخواني ته مراد هغه دینونو والا دي چې آسماني دین ورسره د کومو سره چې د ځمکې دینونه دي د ځمکې دینونه هغه یعنې چې د ځان نه لګیا دي داسې دینونه والا هم دي که نه په هغو کې هم روجې شتي لکه پخواني د مصر خلک چې کوم او اکثر دوی کې نجومیانو کاهنانو دوی به روجې نیوې په هفته کې
یا په کال کې به لازم دوی 7 ورځې روجې نیوي. بیا یونان والا چې کوم دی یونان والا هغوی به روجې نیوي، او خصوصا چې کله به سخته راله وی د سختې نه مخکې به روجې نیسي نو دا سخته به راته اسانېږي. چاینا کې چې کوم بت پرست دي دوی هم ګورې روجې نیسي او د هغه اوږدې اوږدې روجې نیسي، داسې اوږدې لکه 24 ګنټې روجه، 2 ورځې پرله پسې روجه، دا روجې نیسي. بای کې نه خوراک کوي نه نور څه کوي. تر دې چې ما د بعضو دغه بت پرست چې کوم دي د هغوی بعض کتابونه ما کتلي د هغوی روجې داسې دي چې لاړې به پکې نه تېرې، لاړې به هم نه تېرې. داسې نه چې د کال کې ورځ 2 3، خو مقصد دا چې لکه دا روجه دغه باطلو دینونو والا هم عبادت ګڼي پکې کوي. ها دغه شان د هندوان هم څه وخت دپاره روجه نیسي، ځان منع کوي د خوراک څښاک نه. دغه شان برهمیه دا یو فرقه ده، دا یو مذهب والا دي چې هغوی سره هېڅ آسماني کتاب او دین نشته. هغوی څه وخت دپاره عجیبه روجه نیسي. روجه د هغوی دی چې غوښه به نه خوري، مهې، خواږه شیزونه او زنانه ته به نه نږدې کېږي. مقصد زما د خبرې دا دی چې روجه صرف آسماني دینونو کې نه، آسماني دینونو کې خو خو عبادت و، خو الله ورته ویلو. د باطلو دینونو والا هم په دې باندې عمل کړی دی. هر چې آسماني دینونه دي نو د نوح علیه السلام په وخت کې روجه وه، د نوح علیه السلام په وخت کې. او ځکه قتاده رحمه الله وی د نوح علیه السلام په زمانه کې روجه داسې وه چې هره میاشت به 3 ورځې روجې نیسي، هره میاشت 3 ورځې روجې نیول لازم و. نو کال کې څو روجې شوې؟ 14 روجې شوې. او بیا الله په هغوی باندې هم د رمضان د روجې وی لازم کړی، بیا منسوخ شو. دغه شان یهودو هم روجې نه وي، بلکې کله چې موسی علیه السلام روجې ونیوي ځکه چې د خپل رب سره ملاقات او الله راغوښتی و کوی تور ته، د هغې نه مخکې هغه روجې نیولې وي، دوی هم روجې نیسي. دغه شان د عاشورا روجه هم نیسي. په دې ورځ چې دی فرعون تباه شوی او موسی علیه السلام ته نجات میلاو شوی. نصارا هم روجې نیسي ځکه چې عیسی علیه السلام ته نبوت ته میلاوېدو نه مخکې وي هغه 4 ورځې روجې نیولې وي. انجیل کې دا مسله ده، انجیل کې راغلي وی عیسی علیه السلام ته نبوت ته میلاوېدو نه مخکې هغه وي 4 ورځې روجې نیولې، دوی هم دا روجې نیسي. اگر که هغوی پکې خپله هغه منماني او مرضي او مخکې شاته کوي، تحریف او تبدیل او هر څه پکې کوي. لکه داسې راځي بعضو کتابونو کې دا مسله داسې لیکلی شوې ده، وی په دې نصاراو باندې روجې نیول لازم و، څنګه چې مسلمانانو به لازم دی. دا خبره خو الله وکړه، وی پخوانو باندې ما لازم کړي. نو دوی چې کله دا خبره محسوسه کړې چې دا روجه کله یا خو په ډېر جمي کې راځي او یا په ډېره ګرمۍ کې راځي، او په ډېر جمي کې چې یخ ډېر هم روجې نیوه ګران، او چې ګرمي ډېره هم روجې نیوه ګران. نو دوی راجمع شو، دا پیران میران ټول راجمع شو او په دې مشوره وکړه چې دې سره به څه وکړو. نو بیا اخري فیصله دوی دا وکړه چې هر کال به موږ روجې په پسرلي کې نیسو. که هغه پسرلی هر ځي ته ځي، که هغه رامخکې کېږي که هغه وروستو کېږي، خو موږ به روجې په څه کې نیسو؟ هغه موږ به پسرلي کې نیسو. 4 ورځې به موږ هلته پوره کوو، خو نه به زموږ روجې په ګرمۍ کې نه به یخنۍ کې. یعنې نه د الله حکم ته وکتو چې الله څه ویلي دي، د الله رسولانو څه ویلي دي، خو نه خپله منماني وکړه او روجې چې دی نو هغوی په دغه طریقه پسرلي کې نیسي. او پسرلي کې هم داسې په اهتمام سره نه نیسي، دا پکې هغه دینداره چې کوم دي هغه نیسي. نور عام نصرانیانو غریبانو هغوی نه نصرانیت ټول هېر دی. دین چې کوم پاتې دی که نه هغه اسلام دی او تابعدار یې. لکه مسلمانان ته چې وګورې صحیح ده کمزورتیا به راته نن سبا ډېره میلاو شي د دین نه لرې والی، خو بیا هم د خپل دین سره څه نه څه تړون د دې مسلمان یې. ته وګوره یهودیانو ته، ته وګوره نصرانیانو ته، ته وګوره د نورو مذهبونو والا ته،
صرف دا یادی چې مونږ پلاني مذهب والا یو مونږ پلاني دین والا یو نور ته خبر هم نه چې د دین څه دي نه هغې ته توجه ورکوي خو مسلمانان هغه دین والا دي چې که دی هر څه شي خپل دین سره بیا هم څه نه څه رابطه څه نه څه اړیکه او څه نه څه تړون هغه یي د جاهلیت په ورځو کې هم روجې نه وي کې د عربو هغه عرب چې هغوی سره آسماني دین نه و د اسلام نه مخکې هغوی به روجې نه وي دا د عاشورا دا روجه به نیوی کېده او رسول وسلم به په مکه کې هم د عاشورا دا روجه نیوه بیا چې کله رسول وسلم راغی مدینې ته هلته یې ولیدو چې یهود دغه روجه نیسي نو تپوس یې ترې وکړو دا تاسو ولې نیسئ نو هغه وایي چې په دې ورځ خو موسی علیه السلام ته نجات میلاو شوی او بني اسرائیلو ته نو رسول وسلم وایي دا خو موږ ډېر حقدار یو چې ویې ځکه چې د موسی علیه السلام په لار خو موږ روان اوسو نو رسول وسلم به په خپله هم نیوه او نورو ته هم امر وکړو دا عاشورا دا روجه او هره میاشت درې روجې دا به رسول وسلم نیوي بیا د عاشورا دا روجه داسې شوه چې دا لازمه شوه رسول وسلم پې امر وکړو جابر بن سموره رضی الله عنه روایت دی روشن عائشه رضی الله عنها روایت دی چې کله رسول وسلم راغی مدینې ته نو د عاشورا روجه به په خپله هم نیوه و امر بصیامه او نورو مسلمانانو ته به تاسو هم نیسئ نو فلما فرض رمضان بیا کله چې د رمضان دا روجه فرض کړی شوه نو بیا فمن شاء صامه ومن شاء ترکه بیا د مرضي شوه که څوک د عاشورا روجه نیسي یوه دې نیسي او که څوک یې نه نیسي نو هغه دې نه نیسي مطلب دا چې دا مستحب پاتې شوه لازم نه وه نو خلاصه دا یاده کوي بیا به تاسو په دې روان ایتونو باندې پوه شئ په اسلام کې روجه په یو څو مرحلو تېره شوې ده اولنۍ مرحله دا ده چې هره میاشت درې روجې نیوه ورسره عاشورا روجه پته دا مسلې چېرته تاسو په دومره کلونو کې به یو درس کې زما نه اورېدلي که نه دي اورېدلي نه م دي اورېدلي دا خو بیا زما ډېر غټ دغه دی کمی دی چې 14-15 کاله الحمدلله درسونو دعوت وشو تاسو پکې چې د روجې مسله نه ده اورېدلې اورېدلي م ده چېرته داسې وایي اورېدلي م ده خو یاد راته نه ده نو ما شکي کوئ چې دا دومره درسونه مو وکړو ما د اوسه پورې مسلمانانو ته چې د روجې مسله ذکر نه کړه خو روجې باندې زما مستقل درسونه دي الحمدلله ښه وضاحت پکې من کړی نو اولنۍ مرحله هغه دا وه چې د عاشورا روجه ورسره هره میاشت درې روجې دا به نیسي او رسول صلی الله امر وکړي داسې به کوئ ها دویمه مرحله د هجرت په دویم کال باندې رب العالمین د رمضان د میاشتې روجې لازم کړي نو هغه روجې مستحب پاتې شوې هره میاشت کې درې ورځې او د عاشورا خو دا دویمه مرحله چې کومه ده په دې کې هم د رمضان دا روجې داسې لازم نه شو چې هر سړی به یې نیسي داسې لازم نه شو چې هر سړی به یې نیسي داسې لازم شو چې که څوک یې نیسي ودې نیسي او که څوک یې نه نیسي فدیه دې ورکړي دا به انشاءالله په دې ایتونو کې اوس به تاسو واورئ که څوک دا روجې نیسي نو ودې نیسي او که څوک یې نه نیسي فدیه دې ورکړي یعنی اختیار شتي خو اختیار داسې نه دی چې یا ونیسه او یا یې پرېږده نه یا ونیسه یا فدیه ورکړه دوه خبرې دي ها د هغې نه بعد بیا مرحله دا اوس څومره مرحله شوه درېیمه مرحله هغه دا ده چې دا اختیار منسوخ شو فمن شهد منکم الشهر فلیصم الله وایي څوک چې دې میاشتې ته حاضر شو میاشتې ولیده دی به لازم روجه نیسي اختیار څه شو ختم شو دا پکې نشته چې یاره زه فدیه ورکوم زه یې نشم نیوی نه ها فدیه شتي خو د بعضو معذوره خلکو دپاره نو دا څومره مرحله شوه درېیم څلورمه مرحله بیا دا ده او دا یاده کړئ په اوله کې روجه څنګه وه چې که څوک اوده شو لکه اوس یو سړی دی
د ماښام نواله د سحر راختو پورې په منځ کې اوده شو نو بس د دې ځنه اوس په ده باندې خوراک څښاک او ورسه څه شو هغه بند شو ها څو پورې چې دی اوده شوی نه وي نو د ماښام نه بعد دی خوراک هم کولی شي د څښاک هم کولی شي دی د خپلې بیبي سره میلاوېدی هم شي خو که اوده شو اوس سبا ماښام پورې به ستا روژه رب العالمین دا خبره منسوخ کړه دا خبره الله رب العزت منسوخ کړه او په امت اسانتیا راوسته وی که ماښام نه بعد ماښام نه واله د سحره پورې که څوک اوده کیږي او که څوک نه اوده کیږي خوراک څښاک روا دی د خپلې بیبي سره میلاوېده دا روا دي نو څو مرحلې شوې څوک داسې شته چې ما ته یې داسې زر زر ووایي کمې څلور مرحلې کمې وي تا ته عاشورا او 3 ورځې په هره میاشت کې دویم د رمضان روجې دي خو اختیار پکې و چې یا ونیسه یا فدیه ورکړه درېیمه مرحله درېیمه ده چې اختیار ته ختم شو لازم به د رمضان روجې نیسي څلورمه که د ماښام نه بعد څوک ادم شو نو د ده لپاره بیا هم خوراک څښاک د سهاره پورې د سهار د راختو پورې روا دی او دغه شان د شهوت چې صحیح هغه کول هم روا دي نو دا څلور مرحلې شو اوس هم پوه نه مزه به دا وکړي سبا د نه زه تپوس وکړم چې ما چېرته روجې مسایل بیان کړي او تاسو بیا سوچ کې لاړ شئ چې ګوره بیان کړي دي که نه دي ها کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوي دي په پخوانو باندې د دې څه مطلب دی بعضو علماو دا ویلي دي وی لکه څرنګه چې په موږ فرض دي بلکل دغه شان په هغوی فرض وي او چا ویلي دي دلته مطلب دا دی لکه څنګه چې په تاسو لازم دي داسې په هغوی لازم وي خو دا لازم نه دی چې شمار او ټولې مسلې دي یو شان دي خو لازم په هغوی هم وي لازم په تاسو هم دي ولې الله موږ ته دا خبره کوي خو موږ ته به داسې ویلی چې روجې په تاسو فرض دي نو د دې عبادت شان راښکاره کوي چې دا معمولي عبادت نه دی روجې نیوه دا به پوهانو هم وي دویمه دا چې موږ ته اسانۍ چې داسې نه چې ته ورته بس سوچ کوي چې دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي الله وایي دا پوهانو هم نیولي دي داسې غټ کار خو نه دی تا طبیعت خراب کړی او د پښتنو روجې کله سر ته خېږي او کله خپې ته راکوزېږي ته به وایي چې ده دا ټوله دنیا په سر راغستی چې روژه م نیولې ده یاره او اول نه ته وایي زما ګورې روژه ده وي د ده روژه ده بس غټه توره وارې ده اوس ده نه غلی شي نو الله وایي دا دومره ګران عبادت هم نه دی پوهانو باندې هم لازم وي چې یوازې تاسو خو روژې نه نیسئ لعلکم تتقون دا ګورې ډېرې اوږدې مسلې دي خو دا موږ لازم به خبره مختصر کوو لعلکم تتقون د دې لپاره تاسو کې تقوا راشي دا حکمت دی یعنې الله دا نه غواړي چې موږ دې بس وږي شو موږ دې تږي شو الله ته څه فایده ده زما په وږي کېدو زما په تږي کېدو څه فایده ورته شته هېڅ فایده ورته نشته خو رب العالمین دا غواړي چې د بنده کې تقوا راشي بس ځکه مقصد چې بنده پرهیزګار شي تقوادار شي نو دې کې دننه دا فایده پرته ده چې په روژه کې او د روژې د لاسه ته تقوادار نه شوې که نه پوه شي چې روژه دې برابر نه ده چې روژې د لاسه ته تقوادار نه شو او روژې په تا کې تقوا رانه وسته او دینداري نو پوه شي چې روژو دې مزه نشته ورسېدې پې که نه لعلکم تتقون دې دپاره تاسو کې تقوا راشي نور هم په روژې کې ډېر حکمتونه دي لکه یو خو د غټ حکمت دا د الله ذکر کړی تاسو کې تقوا راشي دغه شان چې موږ د غریبانانو او د کمزورو حال محسوس کړو سهار نه ماښام پورې څه ټیم دی هېڅ ټیم نه دی هېڅ ټیم نه دی خو بیا هم د دې بعضو چې دسترخوان ته کښېني هم د انسان حال دا دی تږی شوی وږی شوی څومره دی اوس چې بس د اذان که په دغه ټیم کې هسې د خولې نه وویسته کېدای شي د کجوره خولې ته وراچوي ته سوچ وکړه چې هغه په هفتو هفتو وږي ناست دي هغه ماشومانان چې وږي ناست دي په کورونو کې په میاشتو میاشتو چې ورته خوراک نه میلاږي اوبه نه میلاږي د هغه خلکو به څه حال نو الله وایي لږ وخت تېر کوي د دې غریبانانو په شان چې د دوی دا غریبي درته محسوس شي چې تا ته پته ولګي
دا بعض کله ناکله وایي که نو اوسه مې عملي ووالي ته نه یې خبر دا لوږه چې بچا راشي دا غریبي چې راشي هغه عملي نه چې د عملو نه پکې مخکې شي نو سړی دا حالت هله محسوس کړي چې په سړي باندې پخپله راشي بله دا چې رب العالمین پکې زموږ تربیت کې د رمضان یو مدرسه ده او انشاءالله زما که الله ژوند راکړو قطر کې چې کومه دوره ده علمي نو په هغې کې یو ورځ زما بیان هم په دې دی هغه به واورئ که انشاءالله نشر شو هغه به واورئ چې رمضان یو مدرسه ده د تربیت دپاره په دې کې ډېر تربیتونه کېږي یو تربیت پکې دا کېږي چې رب العالمین موږ عادت کوي د سختۍ سره نو سخته دوه قسمه ده یا خو د دین په باب کې راځي یا دنیوي باب کې د دواړو سختو سره ته عادت شوي دیني څنګه یعنې ته د الله دپاره ګوره ځان منع کړی د خوراک څښاک او شهوت نو چې دومره ته کولی شي او دې سره عادت شوي نو نورې سخت هم ته تېرولی شي شپې تهجد یو سړی کوي ولاړ ډېر ډېر وخت سخته ده که خو تربیت وشي بیا سړی عادت شي دغه شان دنیوي سختو سره هم عادت شوي دنیوي سختو سره کله په انسان باندې ژوند خو ټول یو شان نه کله په تحدیث حالات هم راتلی شي ته خوراک میلاو نه شي ته څښاک میلاو نه شي یا ستا خوراک او څښاک کم شي نو هلته ستا تربیت هغه شوی دی نو روژې کې لوی حکمت چې الله دلته ذکر کړو هغه څه دی هغه تقوا ده ایاما معدودات یو څو ورځې شمار کړې شوي دي الله وی ډېرې ورځې نه دي ایاما معدودات یو څو د شمار ورځې دي ډېرې زیاتې مه کړه یو سړی د دې نه غټه قصه جوړه کړي فریضة الدهر نه ده چې ټوله زمانه به ته روژې نیسي معنی ده چې فرض علینا ایاما معدودات په موږ باندې فرض کړی شي څو ورځې الله وایي څو ورځې دي د شمار ورځې دي او د شمار ورځو تم چې کوم سړی د دې عبادتو سره عادت نه د هغه ورته طبیعت داسې چې داسې طبیعت یې د هغه بیا راله روژه تپوس او د یو نوم سره چې کښېني څو تېرې شوې څو لاړې او څه یې ویلي دی به په شلم رمضان تپوس کوي وي موسمیات والا څه ویلي دي چې سپوږمۍ لکه لا صبر وکړه لا خو اوس موږ شلمه کې یو دا کوم موسمیات والا دي چې په شلمه روژه دا معلوموي چې اختر به کله وي دی پوز یې راغلی دی دی تنګ شوی دی یو سړی ما ته دا وایي چې ولې روژه کې سړی ستړی کېدی نه شي کېدی شي موږ سره په خپله داسې کېږي یو نیمه ورځ سړي روژه نیولي ښه ستړی شي ښه وږی شي ښه تږی شي خو ته به په مخه شکایتونه خو نه کوې که نه بلکې د دغه ستړي کېدو نه او د دې تږي کېدو نه او د دې وږي کېدو نه به خوند لري ځکه ستا دا چې دا شونډې وچي د الله دپاره وچي دي نو ستا څه خیال دی بیا چې الله به تعالی څه درکوي او ستا شونډې وچې شوي دي او ته وږی شوی او په تا سر چورلي او په تا سترګې تورېږي ولې الله ته دې حالاتو پته نشته پته ده ورته نو ځکه خو الله وایي که نه حدیث قدسي کې وایي د روژې اجر به زه ورکومه چاته یې نه ښیمه اوس سوچ وکړئ د روژې اجر الله نه دی ښولی چې روژې څومره اجر دی دا الله ته پته ده د عبادت داسې راز والا دی چې الله وایي بس ما ته پورې ده بس د قیامت په ورځ به درته پته ولګېږي د څومره اجر دی اوس سوچ وکړئ چې ته الله ته مخامخ شي او تا دا دومره روژې نیولي فرضي ورسره نفلي او هغه اجر ته ویني چې هغه الله پټ ساتلی دی بیا یوه روژې نه د هرې روژې دغه اجر ته ویني څومره اجرونه وي نو الله وایي یو څو ورځې دي بوج کوئ یې مه په ځان باندې بلکې سلفو به دې ته انتظار کو رمضان نه شپږ میاشتې مخکې به هغوی دا دعاګانې غوښتې وي یا الله رمضان موږ ته راورسوه او موږ ورته ورسوه شپږ میاشتې به هغوی دا دعاګانې یا الله موږ ته راورسوه یا الله موږ ورته ورسوه او بیا چې به رمضان په تېرېدو نو زړونه به ورسره د هغوی چې دی پاتې شو مؤمن دی عبادت ته څه خوشحاله وي فمن كان منكم مريضا نو هغه څوک چې ستاسو نه مریض او علی سفر یا په سفر
فعدة من ایام اخر نو پد باندې شمارل دی د ورځو نورو. رب العالمین خیسته دین دی او زه بار بار تاسو ته د الله دین د هرې زمانې سره برابر دی، په هر ځمکه په هر زمانه کې دا برابر دی، ځکه چې شامل کامل دی، هر مسله پکې شته. اوس روژې کې داسې هم کیدی چې یو سړی بیمار او داسې هم کیدی چې یو سړی مسافر وي، نو دا خو کیدی نه شي چې د الله په دین کې دا مسله پاتې شي. بیان شو یو سړی دی بیمار دی، مختصر به ذکر کو، زما تفصیلي درسونه واورئ که علم زیاتول غواړئ، او که علم د سره نو بیا بې ادبي بیا ما ته پته نه وي تا سره علم شته. خو که څوک علم زیاتول غواړي او روژې خصوصا را روانې دي نو په دې باندې زما مستقل درسونه دي، په دې یوټیوب کې مې شتي، په میموري کارډو کې، په هر څه کې څوک را پیدا کېدی شي. او ما ښه مستقل د بلوغ المرام نه د دې تفصیلي درسونه کړي د روژې، هغه واورئ. نو زه درته د الله نه مې دا امید دی دا خبره ته کوم چې روانه روژه به ستاسو بیا په رڼا کې تېره شي، هرې مسلې نه به خبر یې. ښه موږ څه خبره کوله؟ بیمار په دوه قسمه، بیمار او مریض په دوه قسمه. یو هغه بیمار دی چې هغه د ښه کېدو امید لري، د ښه کېدو امید لري، که داسې بیماري پرې راغلی چې ډاکټران ورته وایي ته به ښه شې، د دم پته ده او ښه کېدو ته روان دی. نو دا بیماري بیا په دوه قسمه ده، دا چې امید یې د ښه کېدو یي، دا په څو قسمه ده؟ په دوه. یو هغه دی چې انسان دومره نه په عذابوي، روژې کې ورته هېڅ تکلیف نه ورکوي، دا نه ته وایي چې ما روژه پرېښودې په سر مې لږ بوج و، په سر مې لږ بوج، دا بیمار دی. یاره دې زنګون کې مې داسې یو ټک شوی دی دړ کو، زنګون د روژې سره سویمه ده، دا بیمار دی که نه. خو دا داسې بیماري ده چې په روژه اثر نه کوي، نو دا عذر نه د روژې پرېښودو دپاره. دویمه هغه بیماري ده چې هغې سره امید شتي د ښه کېدو، خو روژه ورسره نه نیوی کېږي، دته په خپل هم پته ده. او پوهه ډاکټر تجربه کار هغه ته هم دا وایي چې ته روژې فی الحال مه نیسه. لکه یو سړي اپریشن وکړو، بدن د یو ځای اپریشن یې وکړو چې دته ضرورت دی دوايانې وخوري، د خوراک وکړي، د اوبه وڅښي، ډاکټر ورته ته به داسې کار وکړي چې روژې به څو ورځې نه نیسي. نو د دې دپاره دا شو چې فعدة من ایام اخر، شمارول د ورځو نورو دي. دا نورې ورځې به څنګه شماري؟ معنی ده چې قضا به په نورو ورځو کې راوړي چې دا شمار پوره شي، چې شمار د روژو هغه پوره شي. که یو کم دېرش شي نو چې یو کم دېرش پوره شي، او چې دېرش شي چې دېرش پوره شي. بل بیمار هغه دی چې هغه ناامیده دی، ټول عمر بیمار دی، هېڅ د هغه د ښه کېدو څه ګنجایش انساني اصولو کې هغه نشته. خو چې الله وغواړي الله ښه کولی شي. خو نه بعض بیماریانې داسې دي چې هغه مشهورې شوي دي په دې چې بس دې سره انسان ورو ورو ختمیږي او ښه کېږي نه، او روژه نیولو ته ګرانې. نو د دې دپاره مسله بیانېږي چې دی به د هرې روژې په مقابله کې یو غریب د ورځې مړی، یو غریب به مړی. اوس هغه له به دومره څه ورکوي چې هغه پرې یو ټیم موړ شي، یو ټیم مناسب خوراک د علاقې او د عرف مطابق به ورکړي. بل هغه دی، بل هغه معذور دی چې هغه مسافر دی، په سفر باندې دی. دلته اوس ته د مسلو خلاصه بیانو، نور چې دا حدیثونو له ورشي او دلایلو له ډېرې اوږدې مسلې. بل هغه دی چې مسافر دی. نو سفر ګوره، سفر کې روژې نیوه د دې حکم بدلیږي را بدلیږي. کله په سفر کې روژې نیوه حرام شي، کله به حرام وي چې بدن ته نقصان رسی یقیني، چې بدن ته نقصان رسی یقیني، نو روژې نیوه حرام دي. ولې حرام دي؟ ځکه چې الله تعالی رخصت درکړی دی د دې دپاره چې بدن ته نقصان ونه رسي. ته بیا هم لګیا بدن ته نقصان رسي، نو داسې ټیم کې روژه نیوه بلکل نه دي پکار. تا ته پته چې ما ته یقیني نقصان رسي. ها
دویم حال هغه دی چې نه سخته پکې ډېره ده، یعنی نه رجوع نیو کې داسې مشکل دی چې انسان بدن ته پې نقصان ورسي او د پرېښودو اجازت شتي. داسې ټیم کې به دی څه کوي چې روژه نیول د ده بدن له نقصان نه ورکوي او روژه نیول د ده په وس کې دي. نو بیا غوره قول د علماو دا دی دلایلو په رڼا کې چې روژه دې ونیسي. ولې دې روژه ونیسي؟ موږ وایو غوره دا ده، لازم نه ده. ګوره لازم او غوره کې فرق دی. روژه دې ونیسي ولې؟ ځکه چې په دې سره ذمه فارغه کېږي او د مرګ هېڅ پته نه لګي. بل دا چې د خلکو سره چې سړی روژه نیسي، ټول مسلمانان نیسي، روژې اسانې شي. چې یوازې سړی نیسي سخته ګران. د رمضان دا میاشت سړی ټول روژه ونیسي، سړي ته څه مشکل دی، خو چې د شوال دا روژې شروع کړي نو سړي ته ګرانې شي. ولې؟ ځکه چې خوا و شا کې خلک یې نه نیسي. نو روژه نیول داسې حال کې څه دي؟ غوره دي، افضل طریقه ده. خو که یو سړی وایي چې نه یې نیسم، ښه راته دا سفر هم اسان دی او هېڅ مشکل راته نشته او نه یې نیسم، ګناهګار دی؟ جایز دی، ځکه چې اجازت دله چا ورکړی دی؟ الله ورکړی دی. نو بیا وروسته د قضا راوړي. بعض وایي نه نو هسې وایي دا رخصت به د دې ګاډو ماډو جهازونو دپاره به و. دا ډېر عجیبه سوال دی. کوم رب چې دا خبره دلته کوي هغه رب د دې نه و خبر چې روان وخت کې به جهازونه او ګاډي وي خبر و. نو چې هغه پکې څه تفصیل ونه کړو چې فمن کان منکم مریض او علی سفر، او یې په سفر باندې، او سفر هغه چې کم د اوښانو دی یا د اسونو او د خرو دی، نو دې بیا قضا راوړي به نور ورځو. هر چې سفر د موټرو دی او د جهازونو دی نو هغه نه، الله داسې ویلی نه شو؟ وی نه وي. نو ته ولې مخکې کېږي؟ بل دا بندګان د چا دي؟ پرېږده دا بندګان د هغوی رب دی. هغه رب وله رخصت ورکوي، هغه وله اسانتیا جوړوي تنګ خطی پورې چې دا خو جهاز دی او دا خو موټر دی او دا خو چې د ایسي لګېدلی دی. او وی دې پستې کرسۍ ته وګوره. نو د پستې کرسۍ د روژې سره سوی به ده. کله سړی په پسته کرسۍ ناستي خو ژبه یې په اوبو په ځای چې ګز راوځي نشي کېدی. کله سړی ښه په پسته کرسۍ ناستي، ښه په مزېدار ځای کې ناستي او په ډوډۍ پسې داسې چې الله سمې وخوړی دی وایي پسته کرسۍ او ایسي. ولې په ایسي کې سړی نه وږی کېږي؟ چې موسم یخ شي او ایسي لګېدلی نو سړي بیا ښه ځای ته زړه کېږي چې ښه ګرم ګرم خوراک کوي او ښه ځای. رب په دې خپلو بندګانو ښه پوهېږي، هغه ورله دا رخصت ورکړی دی. ما ورته پکې څه لګوتې وو؟ نه جي زمونږ مذهب او زمونږ مولوي صاحب او زمونږ کتاب هر څه غاړې ته کېږي. دا کتاب د الله دی، کوم چې دا خبره پکې کېږي د الله د کتاب مخکې او د رسول صلی الله خبرو مخکې به څوک دا خبرې نه کوي. موږ دا وایو که څوک یې نیسي او تکلیف ورته نه وي غوره ده. ولې؟ ځکه چې ذمه به فارغه شي او دا به یو قرض پاتې شو، حق د الله پاتې شو. نو قرض چې څومره زر ختمه که ده. دا د سفر مسله شوه. وعلى الذين يطيقون، او پاک کسانو چې طاقت ته روژې لري یا روژه نیولو ته ګراني، فدیة طعام مسکین، فدیه ده چې طعام یا خوراک د مسکین دی. وعلى الذين يطيقون، یو مطلب دا دی چې هغه څوک چې روژه نیوه نه غواړي ورته مشکل دی ګرانه، یا روژه نیوی شي خو د اسلام په اوله کې اختیار دی. موږ دا وایو چې حکم کې څه دی؟ اختیار دی. روژه نیوی شي خو نه یې نیسي نو څه دې وکړي؟ فدیه دې ورکړي. د دې آیت وضاحت په دوو طریقو سره کېدی شي. یو طریقه خو دغه شوه چې موږ دا وایو چې د اسلام په اوله کې حکم داسې و چې د رمضان روژې که څوک نیسي
نو ودې نیسي او که څوک یې نه نیسي نو هغه دې فدیه ورکړي. دویم د دې حکم داسې که دغه شي نو بیا خو منسوخ شوی دی دا اولنی چې موږ کوو او په دې کې داسې معنی هم شته چې هغه منسوخ شوې نه ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا قول وعلى الذين يطيقونه وي هغه کسان چې روجې نیوه ورته ګرانې دي تکلیف دی ورته لکه هغه سپین ږیری چې د هغه د بدن طاقت ختم شوی دی او بلکل کمزوری شوی دی یا بوډۍ زنانه نو په دوی د سره روجې نشتي دوی به د یوې روجې په بدل کې یو مسکین مړی یو ټیم نو دا بله مسله راووته پکې چې کم بوډا یا بوډۍ کمزوري داسې عمر ته رسېدلي چې بلکل روجه نیوی نه شي الله دا اسانتیا ورکړې ده. او زه دا نصیحت دغه مشرانو ته دا کوم زموږ دا پښتانه الحمدلله تقریبا د ډیرو عباداتو اهتمام کوي او بیا د روجې ډېر خاص اهتمام کوي. بیا زموږ مشران زموږ نه زیات اهتمام کوي. نو هغوی ته موږ دا وایو چې الله رب العزت په تاسو ډېر مهربانه دی او د کوم رب چې دا دین دی هماغه رب دا اجازت ورکړی دی او دا عذر یې قبول کړی دی چې کوم مشر روجې نیشي نو روجې ورته ګرانې دي دی دې د یوې روجې په بدله کې یو غریب مړی نو ځان سره زیاتی به نه کې الله به د دې بدن تا نه تپوس کوي تا ولې خپل ځان سره زیاتی کړی. لازم نه دی چې بوډای دا بله فایده والا کله داسې هم کیدی شي چې ځواني خو نشي نیوی نشي کیدی نه خو بیمار نه هغه موږ ذکر کو هغه بیماری کې خبره ختمه شو بیماری خو ما خبر هم کړه که نه بیماری کې خو ځوان هم راغی بوډا هم راغی هغه هم په دې عذر کې راغلی معذوره څنګه معذوره ستا خبره صحیح ده خو که لږ واضح یې کې واضح یې دي چې ګوره کله ناکله ښه ځوان سړی هسې یو مثال به ووالو بدن یې نه ګټېږي دا به یو د وینې مشکلي او معذوره پاتې شي ای به د 20 کالو بدن ته چې وګوره به د 7 کالو ښکاري ا به د 6 کالو ښکاري دې روجې نشي نیوی ځکه چې روجه نیوه ورته ګران د دې دپاره منظر دقه شو وعلى الذين يطيقونه او هغه کسان چې هغوی ته روجې نیوه ګران دي نو دی پکې هم دننه راغی ډېر ښایسته دین دی خو مشکل موږ کې دی چې موږ پرې پوهه نه یو. فمن تطوع خیرا نو چا چې په خوشحالۍ سره وکړه یو نیکي فهو خیر له نو دا ډېره غوره ده د ده دپاره منځ کې الله تربیت هم کوي چې عبادت کوې نو په خوشحالۍ سره یې کوه دا نه چې روجې دې نیولي او خصوصا بیا دا مسله ګوره د روجې په مسلو کې راغله دا نه چې روجې دې نیولي او ټول کور دې په سر راغستی او ټول کور نه ټوله دنیا دې په سر راغستی ټول کلی دې په سر راغستی زما روجه ده او زما روجه ده زما نه غلی شي او اکثر کور کې په یو کمره کې دننه پروت وي خاص کمره کې او هغه مور پلار یې هم وي او ښځه یې هم وي او بچي یې هم وي روجه ده دا پښتنو خبره کافره روجه ده چې سړی له منډې بلکل په کټ کې پروت دی او څوک به خواله نه ورځوي دا روجه ګرانه ده خو دیهات ته الا دا چې سړی مریض وي جدا مسله خو چې روغ سړی او د بوډاوالي هغه عمر ته نه یې رسېدلی نو په دې کې خو خوند دی په دې روجه کې روجه کې خو خوند وي او په دې کې د ایمان پته لګي چې کله ته وږی که نه او ته تږی نو بیا د اخلاق هم پته لګي بیا د سړیتوب هم پته لګي د هر څه پته لګي نو دی وایي نه وایي زما اخلاق وایي د ماښام اذان نه بعد برابرېږي دا کوم اخلاق شو چې دا د ماښام منځه نه بعد برابرېږي نو دا زمونږ خو بیا اخلاق نه شو اخلاق هغه دي چې هغه په هر حال کې هغه برابري ځکه زمونږ پښتنو بیا په روجه کې د جنګ جګړې خصوصا مازدیګر نه بعد بله قصه نه وي
معمولی خبره او جګړه ده، معمولی خبره او جګړه. نو سړي ته پته ولګي چې یاره دوی د روجې په دې مقصد پوه شوي نه دي، روجې څه دپاره. زه یو پیر مخکینۍ خبره داسې د سهار ټیم کې داسې لس نیمې به وي یولس ته نږدې چېرته تلم روجې کې، نو هغه اشاره کې ګاډي ولاړو، نو هغه مخې ته چې کوم و هغه اشاره کولی شو خوځېدو، ما ورته هارن ووه چې هارن مې ورته ډایرکټ سړی راکوز شو، سوډانی و. ما ورته هارن چاته ووه، چا چې ووه هارن، ما ته اوس پته ولګي چې دې سړي روجه سر ته ختلې ده، که اوس ورسره خبره کومه نو دا روجه به یې ښه خرابه شي. یاره ما پس کار شوی دی، زمونږ نه دا غلطي شوې ده. هارن پکې هسې دې کمپنۍ والا لګولی دی او ته ښه برابر وي، ویده شوی به وي، دلته به پروت وي. غلطي زمونږ وه چې مونږ هارن وو. دا اوس لکه د بعضو دا روجه هارن به نه وایي او ما ته دې ولي که دې وکتو بعضو ته ما ته دې ولي وکتو دی هره خبره کې جګړه ده. زمانه هم چې دا روجې نیوه ګران دی، خو چې اوس په هره خبره کې جګړه ده، نو بیا دې سړي کې هم چل دی که نه، که نه دې کې چل نشته، چل پکې دی. الحمدلله موږ پکې او زموږ دا ملګري موږ پکې 15 ګنټې صرف تفسیر ته ناست یو، اورو او بیانوي، بیا هم د سړي طبیعت برابري، هېڅ مشکل نه. او دا یار چې دی نو د روژه ماتې نه پاو ساعت مخکې راپاسي، پاو ساعت، او ښه داسې ده ویښتې دغه ټیم کې چې لامده وي داسې به برش یې اړولي، چې خبره ورسره وکړي داسې بد بد درته وګوري. نو پاو ساعت کې چې د سړي طبیعت خرابېږي نو بیا څه مشکل خو به وي که نه، که نه څه نشتې. نو الله رب العزت وایي چې نیکي کوئ نو په خوشحالۍ سره یې کوئ، دغه غوره ده. وان تصوموا خیر لکم، او چې روجه ونیسئ دا ډېره غوره ده ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېږئ. اوس د دې څه مطلب شو که روجه ونیسئ غوره ده؟ یو ده، یا خو دا دغه منسوخ مسلې سره لګي، او هغه مسله دا وه که څوک روجه نیسي نو ودې نیسي، که څوک نه نیسي فدیه دې ورکړي. الله وایي خو که دې ونیوه نو دا ډېره ښه ده، دغه بیا د دې فدیې نه غوره ده. او که عامه خبره شي نو روجه نیول دلته الله چا دپاره وایي چې غوره دي؟ مؤمنان خو به روجه نیسي، روجه خو په هغوی لازم ده، لازم به نیسي. نو دلته دا کیدی شي چې مطلب دا یي چې الله دې بیمار ته وایي، هغه بیمار چې روجه نیوه پشتي، لکه موږ بیمار دوه قسم دی که نه، یو هغه دی چې قضا به راوړي، نو هغه بیمار ته الله ووایي او که روجه نیوی شي نو ودې نیسي، دا ډېره غوره ده، لازم نه ده خو ډېره غوره ده. او دا د مسافر سره هم لګي، که روجه نیوی شي او نقصان ورته نه وي، دکه مسله موږ ذکر کړه که نو دې دې روجه ونیسي. شهر رمضان، دغه ورځې میاشت رمضان ده، الذي انزل فيه القرآن، هغه چې نازل شوی دی په هغې کې قرآن. اوس هغه زمانه ذکر شوه، مخکې هغه عبادت ذکر شو، اوس د هغه عبادت زمانه، هغه زمانه کومه یوه ده؟ شهر رمضان، میاشت رمضان، هغه میاشت چې په هغې کې د روجې نیوه فرض دي. دې ته رمضان ولې وایي؟ وایي لأنه یرمض الذنوب، ځکه چې دی د ګناهونه سیزي، نو ځکه ورته رمضان ویلی کېږي. او دا د پوخانه دا میاشت په دې کې به ګرمي ډېره زیاته وه، ډېره زیاته وه، رمض الحر، د دې ګرمۍ دا تپ په کې ډېر زیاتېدو، نو د جاهلیت نه دې میاشتې ته به رمضان ویلی کېدو. رمضان یعنی چې دې کې ګرمي ډېره زیاتي، هغه ورله دا نوم کېښود. هغه نوم بیا هغه نوم پاتې شو رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله اکبر.
هغه میاشت نازل شوی دی پکې قرآن. او مسله د روجې روانه وه، رب العالمین یې زمانه ذکر کړه، نو بیا وایي چې قرآن پکې هم نازل شوی دی. ولې د قرآن تذکره یوه ده چې الله د دې میاشتې اهمیت ذکر کوي په کومه میاشت کې چې روجې نیول لازم دي، چې دا څه معمولي میاشت نه ده، په دې کې قرآن هم نازل شوی دی. دویمه ده د روجې او د قرآن یو تعلق دی، د روجې او د قرآن یو تعلق دی، د رمضان او د قرآن یو تعلق دی. نو تا ته الله دې کې دنه د نصیحت پروت دی، تا ته دا وایي چې په رمضان کې تلاوتونو له زور ورکړه، قرآن له زور ورکړه چې په دې قرآن پوه شي. او زمونږ دا دورم په دغه سلسله کې ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان میاشت هغه دی چې قرآن پکې نازل شوی. نو موږ پکې ناستو څه نه څه کوشش کوو چې ځان پوه کړو په دې قرآن باندې. الذي انزل فيه القرآن، هغه چې نازل کړی شوی دی پکې قرآن. نو دلته سوال زړه ته راځي چې څنګه ټول قرآن نازل شوی دی؟ نو د هغې دوه جواب دي. اولنی جواب دا دی چې هغه میاشت چې په هغې کې ابتدا د نزول د قرآن شوی ده، ابتدا د نزول د قرآن شوی ده. بیا خو دېرش کاله کې راغلی د قرآن، خو ابتدا کله شوی ده؟ د رمضان په میاشت کې شوی ده. دویمه ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی قرآن د لوح محفوظ نه د لیلة القدر په شپه کې چې دا د رمضان په میاشت کې راځي، د دنیا اسمان ته په یو ځای راکوز شوی دی. ټول قرآن د لوح محفوظ نه، خو لوح محفوظ کې وکنه الله سره، د لوح محفوظ نه دا ټول قرآن په یو ځای د دنیا اسمان ته چې هلته بیت العزه یو ځای دی، هغې ته الله رب العزت دا ټول قرآن را لېږلی دی د روجې په میاشت کې، بیا په 30 کاله کې لږ لږ راکوز شوی دی. نو دواړه خبرې دي، ابتدا هم په دغه میاشت کې شوې ده او د دنیا اسمان ته په یو ځای په دغه میاشت کې راغلی. او سبحان الله د دې نه بعد بیا په بل چا باندې وحي نه ده راغلی. دغه سره بیا خبره ختمه شوه. او انس بن مالک هغه روایت په تاسو ته معلومي چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما د رسول الله وسلم د وفات نه بعد به د ام ایمن خواله ورتلو، ځکه چې رسول الله وسلم به د هغې زیارت له ورتلو. ډېره قدرمنه زنانه وه، مشره زنانه وه، رسول الله وسلم به یې خواله ورتلو. نو دا دواړه چې پسې ورلو نو هغه په ژړا شو. هغوی ورته دا ووایي ګوره وي د الله سره چې څه دي د خپل پیغمبر دپاره هغه د دنیا نه غوره دي. هغه ورته دا ماته پته ده، زه په دې نه ژاړم، هغه ماته پته دی چې الله سره چې څه دي هغه د دنیا نه غوره دي پیغمبر دپاره، خو ژاړم په دې چې هغه تازه وحي به راتله نو هغه بنده شوه. نو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما فجعلا یبکیان معها، نو هغه دواړه ورسره په ژړا شو. په دې نه بعد بیا وحي نه ده راغلی. دغه وحي چې شروع شوی و د رمضان په میاشت کې، دغه وحي چې ختمه شو نو بیا بله وحي نه ده راغلی، یعنې مطلب بل پیغمبر باندې. ها بله مسله دا یاده کوي څومره آسماني کتابونه چې دي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي. هسې دې فضیلت ته وګورئ، څه ناشنا میاشت ده. څومره آسماني کتابونه چې دي هغه ټول په دغه میاشت کې نازل شوي دي. لکه روایت کې راځي، امام طبراني راوړی دی او په کې دا دي چې د ابراهیم علیه السلام د صحیفې دا 3 ورځې تېرې شوي وي، د رمضان 3 شپې تېرې شوي وي چې دا نازلې شوي. یو روایت کې داسې هم راځي چې د ابراهیم علیه السلام دا صحیفې نه دي کومې چې الله ورکړي وي، دا د رمضان په اولنۍ شپه نازلې شوي دي، اولنۍ شپه. ها تورات په موسی علیه السلام نازل شوی او د رمضان 6 شپې تېرې شوي دي. څو شپې؟ 6 تېرې شوي. انجیل په عیسی علیه السلام باندې نازل شو او د رمضان 14 شپې تېرې شوي دي. او زبور په داود علیه السلام نازل شو او د رمضان 18 شپې تېرې شوي دي. وانزل الفرقان على محمد صلی الله علیه وسلم،
او فرقان پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو په دې اخرني لسو شپو کې به یې کوم په هغه طاق کې نو ټول قرآن دا په یو ځای د دنیا اسمان ته راغلی دی بیا لږ لږ راغلی دی او څومره آسماني کتابونه چې دي دا ټول په رمضان کې نازل شوي بیا په رمضان کې یو شپه ده کم کم فضیلت به د رمضان ذکر کوو چې هغې ته څه وایي لیلة القدر تقدیر شپه قدر اندازې ته وایي نو په دغه شپه باندې د هر چا د یو کال تقدیر ولیکلی شي یعنی ملائکو ته د یو کال تقدیر د هر چا حواله شي چې روان کاله پورې د په ژوند کې دادي الله سره خو دې تقدیر خو چا ته حواله شي ملائکو ته اوس یعنی یو څو وخت بعد که الله موږ ژوندي وساتلو او که دغه تقدیر چې الله تیر شوي رمضان کې د لیلة القدر په شپه ملائکو ته ورکړی دی که په هغې کې زموږ ژوند یي را روان لیلة القدر پورې نو بیا به د یو کال بل شي بیا هغه پته نه شي چې هغه به آخري سر ته هغه تقدیر لیکلی شوی که نه هغه به په منځ کې مونږ ختمېږو ځو به کومه بیماري به وي کومه سخته به وي کومه راحته به وي کومه خوشحالي به وي الله اکبر ځکه وایي مونږ بعض وایي که علما وایي مونږ د تقدیر په ورګوي روان یو د تقدیر په ورګوي دا دی که مونږ به داسې روان یو اوس هېڅ چا ته پته نه شي چې کوم ځای کې دی ودرېږي ټول روان دي څوک داسې لاړ څوک داسې لاړ څوک داسې لاړ څوک نږدې راوړېږي څوک لږ لرې راوړېږي مرګ راشي نو زمونږ هغه فیصلې هم شوي دي او تقدیر اقسام دي او زه تاسو ته انشاءالله په نورو درسونو کې ذکر کوم یو دا قسم یاد ساتئ د یو کال تقدیر نو د یو کال تقدیر دا کله راځي د لیلة القدر په شپه کې او چا دا هم ویلي دي علماو بازو وي دې ته لیلة القدر د قدر او د عظمت ته لاسه وایي چې دا ډېره قدرمنده شپه ده او په دغه شپه باندې ملائک او جبریل علیه السلام هغه هم راکوزیږي او خپلې مسلې د دې موږ په نورو درسونو کې بیان کړي دي چې د دې نښې څه دي علامات څه دي هغې دپاره هغه نور درسونه واورئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی پکې قرآن هدى للناس چې هدایت دی د خلکو دپاره وبينات من الهدى والفرقان او ښکاره خبرې د هدایت دي او د جدایي راوستلو په منځ د حق او د باطل کې قرآن الله وی هدایت دی د خلکو دپاره وبینات او ښکاره خبرې دي من الهدى د هدایت والفرقان او هغه خبرې دي چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راوړي یو سوال زړه ته راځي پته نشته زړه ته به راغلی او که نه ځکه چې تاسو خو ډېر ویښ ناست یې نه چې دا ډېر ویښ ناست یې د زړه ته سوالونه نه راځي وی هدایت دی د خلکو دپاره بیا وی ښکاره خبرې دي د هدایت حقه خبره نه شوه ښه کوشش دی دا صحیح خبره ده خو دلته دا وضاحت پکار چې هدى للناس هدایت دی د خلکو دپاره بیا وی ښکاره خبرې د هدایت دي نه موږ دا نه وایو دا خو تاسو د قرآن دغه صفت وضاحت کوئ ټول الله وی د قرآن هدایت د خلکو دپاره دی او ښکاره خبرې د هدایت دي نو دواړه یو شان خبره نه شوه ولې الله وی چې هدایت د قرآن د خلکو دپاره هدایت دی بیا وی د هدایت ښکاره خبرې دي تاسو ټول لګی دغه صفت وضاحت کې زه الله ولي جدا جدا خبره وکړه خو داسې به ویلی چې هدایت دی یا د هدایت ښکاره خبرې نو جواب د هغې دا دی ګوره هدایت د خلکو دپاره دی نو هدایت
الله بیا داسې مجمل غونډ او لنډ نه دی پرېښودی بلکې ښکاری بیا بیان کړی هم دی ونه رسېدی. لکه اوس یو سړی تا ته دا ووایي چې قرآن کې هدایت پروت دی، راویني صحیح د هدایت خو پکې پروت دی، خو دا هدایت څه ته وایي او په څه میلاویږي او څنګه میلاویږي دا تفصیل په قرآن کې شته. نو ځکه الله وایي ښکاره د هدایت خبرې پکې پرتې دي. مخکې اجمال وشو، خبره مختصر ذکر شوه، بیا الله وایي تفصیل هم شته. قرآن کې هر قسمه هدایت پروت دی. بله دا د هدایت خبرې خو شتي، خو ښکاره بینات مطلب دلایل د دغه هدایت پکې موجود دي. د هغې خبرې دلیل شتي که اوس قرآن کې خو ډېرې خبرې دي خو دلایل ورسره دي، بې دلیله خبرې پکې نشتي. د هدایت خبرې دي سره د دلایلو، اوس هم ونه رسېدی. والفرقان او دا خو واضح ده. قرآن موږ دا مخکې دا خبره ذکر کړې سورې بقره کې چې صرف قرآن نه، د هر آسماني کتاب دا صفت دی چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي. الفرقان دا د قرآن نوم هم دی او صفت هم دی. کله چې په قرآن ځان پوه کړو حق او باطل به وپېژني. نو دا بعض مولایان صاحبان چې موږ د قرآن او د حدیث نه منع کوي، نو یو یره د هغوی څه ده چې دا خو به دی پوه شي، او دا چې دی پوه شي نو بیا خو به ما ته وایي چې دا ستا دا مسله خو داسې ده او الله دا وایي او رسول دا وایي، نو ځکه تاسو ته دا وایي چې دغه طرفونو ته مه ورسئ. نور هېڅ نشته. د قرآن درس ته د عوام نه کیني، دا به تاسو اورېدلي، عوام دي د قرآن درس ته نه کیني. نو څوک به کیني؟ علما خو پوه دي. عوام به کیني چې نه دي پوهه، چې پوه شي. مولوي صاحب اخر ته ولې د عوام نه پرېږدي د قرآن ته؟ او چې ته ورته وایې چې مولوي صاحب دلته یو حدیثو درس واخلي، حدیث ته پوهېږې په حدیثو؟ دا د مولیانو خبرې دي، پرېږده. ښه نو مولوي صاحب چې تا زه د قرآن نه منع کړم، تا زه د حدیثو نه منع کړم، زه چېرته لاړ شم؟ نو دغه موږ سره کښېنه پاسه ده. موږ چې راته څه وایو، کاغه قصه یي، کاغه د امیر صاحب کارګزاري، کاغه هر څه، ته دغه اوره هغې ته غوږ کښېږده، په دې به ستا کار روان وي. خو زړه کې دا وایي چې قرآن او حدیث ته زده کړو، نو ته بیا موږ پرېږدي؟ بیا خو به نښتی. ځکه یو مولوي صاحب دا باقاعده دا خبره کړې او دی شیخ دا قصه ذکر کړی، زمونږ استاذ و او الله له ما ته په هغه ټیم کې د قرآن او حدیث نه پوهه او منهج نو نصیب کړی، نو ما سبق وي جامعه کې، نو هغه به دا قصه کوله، زه به وروسته پوه شو چې زمونږ شاګرد چې بریلی شي زمونږ پسې پروا نه وي، او که دی شیعه شي زمونږ پسې پروا نه وي، او که دی دیوبندی شي حیاتی مماتی شي زمونږ پسې پروا نه وي. خو چې دی کله قرآن او حدیث منهج والا شي، اهل حدیث شي، سلفي شي، دغه زموږ ډېر بدي شي. نو بیا چې ما تپوس وکړو چې آخر دې کې څه چل دی؟ وایي چې بریلی شي الواګانو پورې ونښلي، بریلی شي الواګانو پورې، قبرونو پورې، درګاهونو دربارونو پورې نښتی دي، زموږ پسې ګرځي دی، موږ له ورسره نقصان نه راکړي. چې شیعه شي ماتمونو پورې نښتی، تورې جامې او ماتمونو کته وګوره ګرځي دی، ځان له دې چغې وایي. که حیاتی مماتی شي نو بیا دغه د کابرینو قصې کوي چې زموږ بزرګان به داسې وو، زموږ بزرګانو به دا وي او مشرانو دا ویلي دي او مشران داسې. خو چې کله سلفي شي که نه او د سلفو په لار روان شي، قرآن او حدیث په منهج، بیا موږ نه پرېږدي، بیا موږ ته وایي دا مسله هم غلطه ده او دا هم بې دلیله ده، او د دې دلیل کوم ځای کې دی او دا خو بې دلیله، نو موږ له جاښه جوړه کړي. نو چې کله ته په قرآن او حدیث پوه شي، نو بیا ته حق او باطل هغه پیژنې او فرق پکې کولی شي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، نو څوک چې حاضر شو ستاسو نه دې میاشته، نو روژه دې ونیسي د هغې. دا اوس هغه زړه مسله منسوخ شوه، خیال هم دی که نه؟ دا اوس د روژې هغه درېیمه مرحله ده.
اوس پکې اختیار ختم چې په چا دا میاشت راله هغه روژه نیسي اوس پکې اختیار نشته ومن كان مريضا او څوک چې ناجوړه او على سفر یای په سفر فعدة من أيام أخر نو په ده باندې شمارل دي د نورو ورځو يريد الله بكم اليسر غواړي الله په تاسو اساني ولا يريد بكم العسر او نه غواړي په تاسو ګراني الله ستاسو لپاره اسانتیا غواړي او نه غواړي تاسو ته مسله ګراني شي څنګه مثال مسافر بیمار چې شوکې بالکل نیشي نه وي هسې زه غواړم تاسو ماته د روجې داسې په روجې کې چې کوم اسانتي الله پیدا کړې هغه بیان کړي درې خو بیان شو مریض مسافر او هغه مریض یا بوډا چې بالکل یې نیشي نه وي بله هغه په دې مریض کې راغی نه اسانتیا زه یم اسانتیا تاسو حکمت ذکر کوئ بارک الله فیک مخکې داسې وه که ته د ماښام نه بعد اوده شوې نو بس بیا څه نشي خوړی الله هغه مسله ختمه کړه بله فدیه هغه مخکې ذکر شو چې کمزوری یا هغه بیمار چې نه ښه کېږي بله اسانتیا څه ده اسانتیا په رجوع کې څه ده هغه ذکر شو ډېره غټه مسله ستاسو ذهن نه ورکېد ایاما معدودات دا اسانتیا نه ده شمار ورځې دي بس 2 میاشتې نه ده 3 نه ده 6 میاشتې نه ده کال نه ده دا اسانتیا نه ده بله اسانتیا واله سهار نه ماښامه پورې بس که دا ماسوتنه پورې وي او که دا سهاره پورې وي یا په منځ کې صرف 1 ګنټه وي نیمه ګنټه وي څومره به ګرانه نو رب العالمین ځای په ځای زموږ دپاره خبره اسانه کړې ده او که ټول عمر یو موسم کې بارک الله فیک موسمونه بدلیږي را بدلي اوس تقریبا جمعې لره روانه ده او دا یو خبره ته وکړم ډېره د سوچ خبره ده یعنې کومو خلکو چې د ګرمۍ دا روژه تېره کړه نو را روانه د ګرمۍ روژه 30 کاله بعد 30 کاله بعد کېدای شي موږ د خاورو د ډېري لاندې پراته یو او یا کیونو کېدای شي نیوی نه شو ما ته یاد دي چې کله موږ واړه په جمعې کې روژه وه نن دا دی راله هغه په وړوکوالي کې ما ته یاد دي چې روژه ماتي ټیم کې او په روژه کې به زموږ والده الله دې وبخي ټول موږ ته به دا پیړې پیړې جامې اچولې او بیا د هغې نه بعد زموږ نه هېر شو چې لا جمعې کې روژه دي او اوس دا موسم هم پوره جمعې کې نه روان کال او پوره جمعې کې ای پسې بل کال بیا دې نه 30 کاله بعد اوړي ته به راکوزېږي دا یو اندازه ده داسې دا پکې د سوچ خبره ده ولتکملوا العده او د دې دپاره چې تاسو پوره کوئ شمار څنګه پوره کوئ شمار د الله چې تاسو ته ووایي چې اوس یې پرېږده او بیا قضا راوړه نو ګوره 2 فایدې خبره درته اسانه هم شوه سفر دې ښه مزېدارو شو بیمارۍ کې درته تکلیف میلاو نه شو او شمار دې هم پوره کو 2 فایدې شمار هم پوره شو او روژه نیوه درته هغه اسان دی هغه سخته کې دې ونه نیوه ځکه الله ولتکملوا العده ولتکبروا الله على ما هداکم او د دې دپاره چې لوی بیان کوي د الله په هغه طریقه چې ښوولی د تاسو ته
ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ ولتکبروا الله علی ما هداکم دو مطلبه دي یو او د دې دپاره چې لویي بیان کوي د الله په هغه طریقه چې ښوولی د تاسو ته دلته مراد تکبیرات د هغه دي اختر په شپه چې شروع کیږي رمضان د آخري ورځ چې ختم شي او د اختر شپه داخله شي تکبیرات شروع شي که نه نو چې بیا تاسو تکبیرات ووایئ ولې ځکه چې شمار هم پوره کړو روژه په خیر خیریت سره تیره شو خو څنګه به دا تکبیرات ووایئ علی ما هداکم لکه څنګه چې درته الله ښوولي دي بل تفسیر د دې دا دی او بل مطلب وایي د دې دپاره چې د الله لویي بیان کوي علی ما هداکم په دې چې تاسو ته هدایت کړی دی د الله لویي بیان کوي په دې چې تاسو ته هدایت کړی تاسو ته هدایت د روجې نه دی کړی هدایت د قرآن د ویلو په روجه کې هدایت د تراوو هدایت د تهجدو هدایت د دعاګانو هدایت د درسونو هدایت د صدقو هدایت د اعتکاف هدایت د سرسایه نو چې الله رب العزت د دا نیغه لاره او د دیندارۍ لاره ښوولې ده الله وي لویي مې بیانوي بیا ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ ولې الله هدایت ښوولی دی موږ ته الله چې کوم احکام موږ باندې لازم کړي په هغې عمل وشو توفیق یې درکړو د پوره میاشتې روجې نو کېدای شي ته منځ کې مړ شوی کېدای شي 10 ورځې 15 ورځې او بس نه ټوله میاشتې دغه شان بل شکر ده څه روجو کې چې کوم اعمال کېږي هغه وشو بارک الله فیک د سختې نه بعد اسانتیا راله یو میاشت روجې ونیوی شوې اوس پسې بوزه شوه روغ صحت دی و لکه یو سړی هغه دی چې هغه د سره بیمار شوی نه دی ټول روجې ونیوي په موږ ټول کال لازم نه کړه صرف میاشت نیکیانې دې پکې وګټلې مونځونه دې پکې وکړو تراویح دې وکړې صدقې دې ورکړې د اور نه پکې بندګان آزاد شو د الله دې پکې رضا کو داسې ډېرې خبرې دي ولعلکم تشکرون ګناهونه پکې ورېجېدو ګوره او هغه چا چې سفر کې پرېښودي دي یا د بیمارۍ د لاسه او بیا یې قضا راوړه نو د الله شکر په دې چې شمار پوره شو شمار نیمګړی پاتې نه شو په هر حال د الله شکر دی په هر حال انشاءالله سبا به شروع کوو د 186 نمبر آیت نه او نن دا سبق لږ کم ویلی شو په دې چې ټول احکاماتو او دا سپاره نه دا دویمه سپاره د ختمېدو پورې دې کې ټول احکامات دي نو دې کې سړی لږ راټینګي که موږ دې نه واوړي د سورې بقره ختمه شو انشاءالله که نه نو بیا ډېر اسانېږي خو په دې کې ما داسې هم کولی شو چې لفظي ترجمه مې کړی ور تېر شوی خو بیا موږ په مسلو نه پوه شوی نو چې موږ په دې قرآن باندې پوه شو دغه به زموږ دپاره لوی هغه شرف وي دغه به زموږ هغه خوشحالي چې او موږ په قرآن څه نه څه هغه پوه شو مقصد دا دی مقصد صرف دغه نه چې موږ روان یو الله رب العزت موږ په قرآن باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.